د افغانستان په ګرمسیره او نیمه ګرمسیره سیمو کې د کچالو حاصلات رسیدلي او بزګران یې پر راټولولو بوخت دي. د بزګرانو په خبره سږکال یې د نورو کلونو په پرتله حاصلات ښه دي. دوی وایي حکومت دې د کیمیاوي سرو، اصلاح شویو تخمونو، بازار موندنې او سړو خونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. دا د اور په 15 ږدو او په دغه ټیم یې باسو. والله حاصلات یې ښه دي، نرخ نه کوي. پیسې داسې پیسې نه کوي اوس حالاتو وختو کې. اوس پیسې ځکه ارزانه دي، نورو ملکو ته ځي نه، په همدې یو ملک کې دي کچالو په دې ټیم کې داسې خاص پیسې نه کوي. نور کله به 160 روپۍ وو، اوس په 100 80 90 روپۍ دي. بس هغه کچالو هم د روزې په اوله شروع ورته کړې ده، زحمت هم ښکلی ده. 1.5 جریب کچالو هم ایښي دي، هغه وخت په 2.5 چلېده ریټ. اوس چې د موږ اصل ورسېده په 15 روپۍ ریټ چلېږي. د موږ د بسته کال خوري دغه ده. والا وزارت نه دا غواړو چې بس د موږ اصل ورسېږي، په موږ باندې د قلانو باندې فکر نه وي، ریټونه ډېر زر راغورځوي او خواري ډېره ده. تخم قیمت او پارو قیمت او عبدالبصیر منګل د کابل په چهاراسیاب ولسوالۍ کې له تیرو 12 لسیزو راپدې خوا د کچالو کښت کوي. نوموړی وایي سږکال یې په 20 جریبه ځمکه کچالو کرلې او هیله لري چې له خپلو ځمکو شاوخوا 100,000 منه حاصل راټول کړي. والا کچالو خو ښه کچالو شوي دي سږکال ماشاءالله. تقریبا یو 2000 منه تخم یې ایښی دی 20 جریبه. نو که خدای برابر کړي کوي او 18,000 منه. بس همدا ګردیز ته یې وستی وو، کابل ښار ته یې وستی وو، جلال آباد ته. دی که افغانستان نه وځي نو د عبدالبصیر د کچالو په کروندو کې په کاربوخ کسان وایي خوښ دي چې د کار زمینه ورته برابره شوې ده. دوی وایي که شاړې ځمکې آبادې شي نو ډېرو خلکو ته به کار پیدا او اقتصادي وضعیت به ښه شي. دا بازار سره کار کوم، مونږ ته ورځ 400 روپۍ ورکوي، ما میاشتې 12,000 مونږ ته راکوي. مونږ دې سره کار کوو، د کار نه خوشحال یو. 9 بجې راځم، 15 بجې ځم تشکال. اوس 4,500 روپۍ مې دیاړي راکوي او دغلته لګیا خپل کار کوو. دا شکر باسو چې خپل وطن کې هم دغونه سرمایه ګزاري خلک کوی سي که نه سي، مونږ کار ورسره کوو. دا خو د مونږ له دونه دا تقاضا ده چې دا څومره دوی کوی سي که نه په حاصلاتو دې زور وکړي، ځکه چې خپل حاصلات مونږ تاسې وخوړئ سو بل ملک ته څه احتیاجات لرو، نیالګي دي کې دي، ونې دي کې دي، رقم میوه دي کې دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین سږکال په هیواد کې د کچالو د حاصلاتو زیاتوالی د دوی لخوا پر بزګرانو د کیمیاوي سرو ویش، بزګرانو ته د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه او پر وخت ورښتونه یادوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند وایي چې د بازار موندنې او سړو خونو جوړولو په برخه کې کار کړی، خو لا هم هڅه کوي چې کرنیزو محصولاتو ته د سیمې په کچه ښه بازار پیدا کړي. له نیکه مرغه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د کچالو حاصلات زیات شوي دي او دا ټول چې دی د کرنې وزارت د آموزشي پروګرامونو په نتیجه کې او د پر وخت بارانونو ورښتونو له امله او د کیمیاوي سرو د ویش له کبله او د بازار موندنې په هکله باندې د پیاز او کچالو په برخه کې موږ الحمدلله د هیواد په ګوټ ګوټ کې حتی په اکثره قریجاتو کې تر 100,000 زیات هغه په کلیوالي سیستم باندې جوړې سړې خونې لرو. په نړیوالو نندارتونونو کې او په هیواد کې دننه نندارتونونه د په همدې موخه جوړیږي چې زراعتي محصولاتو ته هغه بازار موندنه وشي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د وروستیو ارقامو له مخې تیر کال یې پر بزګرانو له 10 څخه نیولې بیا تر 15,000 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشلې او د راتلونکي کال لپاره د حاصلاتو د زیاتوالي په موخه په پام کې لري چې شاوخوا 60,000 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه په ټول هیواد کې پر بزګرانو وویشي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.